دا نو څو اوبه راخیستې دي که ولاکه څه شی دی یاره د آخره زمانې اوبه دي بیخي ترخې لګېږي مر ته خو اصلي ښکاري السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړې په خیر یې؟ څه زورۍ دې شروع کړي دي، څه ټیلې وهې، اوږه به دې ورسره ماته کړې وه. یو خپله د مور یو دانه یم، بیا تاوان یې ورکوی شي. تندی د بیا ولې څه بوډوس نیولی ده، ولې داسې خفه یې؟ هلکه چپلۍ خو دې هم نشته چې هم د رونالډو مور سره د بیا جنګ کړی. څنګه دا چپلۍ دې چېرې دي؟ مه کوه پښتنې مه کوه چې اعصاب مې خراب دي. نو اعصاب دې ولې خراب دي؟ چا سره دې جنګ کړی؟ جنګ مې نه دی کړی. نه زه پوه شوم جنګ دې کړی د برچه مې راغیستې د بېغمه اوسه راځه چې لرې درته راوباسم. زر کو نفر راته وښیه. تللی وم جومات ته مونځ ته، هلته رانه چپړقې چا پټې کړې. زما نه چپړقې پټې کړې ته راته خاندې. جومات کې درنه پټې کړې. دا اوبه وڅښه لږ طبیعت راښه کېږي. یو غړپ وڅښه خیر ده، یو غړپ وڅښه ما دپاره. ولا هېڅ شی هم خوند راکوي راته. واوروره واوروره، نو چې سړی جومات ته ځي خو دوه رنګه څپلۍ وړي. تا فکر نه ده کړی اوس خو جوماتو کې هم خلک غلاوې کوي. ته ډېر بې عقل یې، وایي ولې؟ زما غوندې چل به دې کړی و. زه چې ځم یا د زنانه چپلۍ وړم، پوه شوې، هغه خو بیا څوک نه وړي. یا زنانه چپلۍ وړم او یا دوه رنګه وړم. که دوه رنګه هم نه شي، بیا یو دانه د جومات دې دروازه کې باسم، بل هغه دروازه کې باسم، تر څو چې غل سره پیدا کوي زه پرې راوځم. پوه شوې؟ نو ته وروره په 3 کاله کې یو ورځ جومات ته تللی، هغه هم چپلۍ درنه وړي. ته خو بیخي زه یم نه، زه خو په 3 کالو کې یو ځل دفعه خو تللی یم، ته خو بیخي زه یم نه. نو یاره ډېر زړه مې در باندې وځېدی. ته خو پوهېږه چې دا د رونالډو مور څومره په مینه راته اخیستې وې. زه ورشه بچی د رونالډو مور به دې کار وکړي. یو خبره درته وکړم، زه خفه کېږم، بلا به برکت دې نه وکړي، د اشتیا نه یې رانه بېوله. نو خوښه ده چې زه یم وړی ما، زه یم پټ کړی ومه. کولپوای 100 وارې مې درته ویلي دي چې یو کولپ در سره وړه دواړه هلته کولپوا دروازې ته. چپړقې نو څنګه قلف کمه، منفي هغه څنګه قلف کمه، جومات کې څنګه قلف یې؟ دا کیبلي کولپ وروره دا همداسې حالات دي، نو څنګه که مجبوریت ده. خلک به وایي چې نادیده دی کلی، لکه چې چپړقې د اول دفعه یې چپړقې بوټان اخیستي دا دې پسې قلف هم راوړی. ته ګوره زه 4 وخت جومات ته ځم، هلته مې موچینه بله ورځ څپلۍ ځان ته واخیستلې، ښه زړې مال جوړې که پوه شوې، سوریی سوری دي او رقم دي چې ووینې ولاکه یعنې زړه دې نه کېږي چې په پخو علاقې داسې څپلۍ زه وړم. نو تا هغه نوې څپلۍ اخیستې وه پرون، تا هغه وړي دي. هغه پیدا کېږي نه دلته. که پیدا کېږي که نه پیدا کېږي، اوس یې درنه وړي دي. داسې وایه چې چاره یې څنګه کوو؟ والا داسې یو کار وکړو که نه چې د جومات کې کمرې ولګوو. والا دا خبر خو دې رښتیا د جومات کې باید کمرې ولګوو. نه کمرې نه لګوو. ولې؟ بیا مولوي صاحب چنده ټولوي، چنده بیا څوک ورکوي؟ خو چنده هم دغه عام خلک دا د کوڅې کلي خلک ولس پې ورکوي ورته که نه؟ ښه چنده خو مو ورکړه، زه چنده مو ورکړه، چنده خلاص شو. دا کمرو ته به څوک درېږي؟ دا خو ما دروي، مولوي صاحب ما ډېر ښه پېژني، هغه دستي ما ورته دروي. او که زه ونه درېږم کمرې به سبا بل چغله کړي، دا به بیا څنګه کړو؟ جومات د رښتیا وو که نه هغې ته مې یو نفر په کار دی که نه، داسې نه چې کمرې بل څوک په ورځ جومات نه څوک پټې نه کړي. نو بله به وکړو، ځو مولوي صاحب نه پوښتنه کوو، ګوره ما په ګیر نه ورکوي. ښه صحیح ده، زه خو کمرو ته خپله نه درېږم وروره. صحیح راځه لاړ به شو جومات ته.
مولوي صاحب سره به دا خبره شریکه کړو او چې څه فیصله یې وکړه یا ته بله وکړه بله ورځ که د سپلۍ راوړلې کامره پکې نصب کړه ښه کار ده پوه شوې کامرې پکې نصب کړه بیا څوک نشي وړلی راځه چې ځو